ولسمشر غني د بهرنیو چارو وزارت لپاره تازه نومان معرفي کړ. دا نومان څوک او مخکې یې څه کول او ولسمشر غني ولې داسې یو کار وکړ، دا ټول حال داسې په دې ویډیو کې کتلی شئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو په خیر. حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت وزیر وټاکل شو. ولسمشر غني د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت وزیر او سرپرست نومان ټاکلی. د ارګ له لوري په خپاره شوي فرمان کې راغلي چې د ولسمشر محمد غني په 2 جلا حکمونو کې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر ټاکلی. محمد حنیف اتمر به له دې وروسته ولسي جرګې ته وړاندې کیږي او د باور رایې به ترلاسه کوي. محمد حنیف اتمر د محمد اشرف غني په تیره دوره حکومت کې د ملي امنیت شورا سلاکار په حیث دنده ترسره کوله، خو د حکومت په وروستیو کې استعفا ورکړه او ویې ویل چې هغه نو له ولسمشر غني سره دنده نشي ترسره کولی. حنیف اتمر همداراز ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نومن کړ او د ملي یووالي په حکومت او ولسمشر غني ډیر تورونه پورې کړل او هغه حکومت یو ناکام حکومت باله. خو د ولسمشریزو ټاکنو په نږدې کېدو سره د حنیف اتمر ټیم وپاشل شو او هغه په ولسمشریزو ټاکنو کې له ګډون انکار وکړ او د څه وخت لپاره نوموړی بیخي آرام ناست و. خو په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني تر بریا وروسته حنیف اتمر غلی و چې د ولسمشر غني تر لوړې وروسته به په یوه اعلامیه کې ولسمشر غني ته مبارکي وویله. نوموړی چې تازه د ولسمشر غني له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر ټاکل شوی، د ولسي جرګې څخه به د باور رایې هم ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر غني له تېرو څو ورځو راهیسې د کابینې په جوړولو کار پیل کړی او هره ورځ وزارتونو، ولایتونو او نورو برخو کې کسان په دندو ګماري. دا وه زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.